نبوي سیرت د خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. محترم ورونو، موږ هغه حالات بیانول چې اول هغه څوک چې دغه غم او مصیبت د بیهوشۍ څخه پر هوش راغله او په ځان پوه سوه، دا ور معلومه سوه چې اوس د دوی پر غاړه د رسالت لوی او دروند مسئولیت ور ولوېدی. هغه انصار و. نو یې د بني ساعده په سقیفه کې د اجتماع او مشورې اعلان وکړي چې دغه سقیفه د عمومي مجلسو ځای و او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر اوسه په خپل کور کې دی. نه غسل ورکول سوی دی، نه کفن او نه شخ سوی دی. انصار سره راټول سو، مشوره کوي چې باید څه وکړو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت وروسته حل څه دی؟ انصار دلته په سقیفه کې سره یو ځای دي، خو د انصارو څخه دوه نفره چې یو یې عوین ابن ساعده رضی الله تعالی عنه او بل یې معین ابن عدی رضی الله تعالی عنه سقیفه پرېښول او مهاجرینو ته ورهي سوه. دوی پر دې وبېرېده چې انصار بېله حضور څخه د مهاجرینو کومه فیصله ونه کړي. خو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته د مخه لا خبر ورسېدلی و چې انصار د مازدیګر تر لمانځه وروسته د بني ساعده په سقیفه کې د مشورې دپاره سره یو ځای سوي دي. نو هغه څوک چې د ده سره موجود و چې ابو عبیده عامر ابن الجراح او عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما و هغو ته یې وویل راځئ چې خپلو ورونو انصارو ته ورسو. دغه درې نفره مهاجرین د سقیفه و طرف ته وررهي سوه او د سقیفه د طرفه هغه دوه نفره انصار عوین او معین رضی الله تعالی عنهما د مهاجرینو و طرف ته رارهي دي چې په لار کې سره یو ځای او مخامخ سوه. عوین ابن ساعده څوک دی؟ کم وخت چې دغه آیات شریف نازل سو فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين، یعنی په دغه قبا کې داسې خلق دي چې دا یې خوښه ده چې خپل ځانونه د ګناهو او نجاستو څخه پاک وساتي او الله جل جلاله پاکي کوونکي خوښ لري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې د هغو خلقو څخه یو عوین ابن ساعده دی او معین ابن عدی بیا هغه څوک دی کم وخت چې دا خبر نشر سو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفات سو، ځینې خلقو به ویل یا رسول الله کشکې موږ تر تا د مخه وفات سوي وای. مګر معین رضی الله تعالی عنه ولاړ سو او ویل زه د ځان دپاره دا نه خوښوم چې تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخه مړ سوی وای. دا د دې دپاره چې پس له رحلته یې هم داسې تصدیق وکم لکه تر رحلت د مخه چې مې تصدیق کاوه او د دغه رسالت دپاره تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وروسته کار وکم. دا د دغه دوه نفرو مقام او درجه وه. نو د انصارو دغه دوه نفره د مهاجرینو د هغه درو نفرو مشرانو سره په لار کې یو ځای سول او ورته ویل تاسې مهاجرین د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وزیران یاست و هغه کارو ته مه ګورئ چې انصار یې کوي. د کارو فیصله په تاسې پورې تعلق لري او تاسې یې فیصله وکړئ. دغه دوه نفره انصار مهاجرین و هغه کار ته وربولي او تشویقوي چې واقعا هغه کار د دوی حق و. که څه هم دغه خبرې د دوی د قوم د انصارو پر ضد وې، خو دا هغه د زړه صافوالی، صدق او امانت او حق ته تسلیمېده وه. یو انسان که د خپل قوم او اقرباو څخه جلا کیږي او یوازې یو کار کوي دا صحیح ده، خو دا هغه وخت او په هغه ځای کې کېدلی سي چې د ده یقین او عقیده وي چې دغه زما کار حق او صحیح لار ده او واقعا هم هغه کار حق
او صحیح وي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه د دوی خبره نه ومنل او ویل یا موږ زموږ د ورونو انصارو سره یو ځای کیږو، غواړو چې خبره مو یوه وي، تفرقه او جلاوالی نه غواړو. بیا هم د مهاجرینو دغه 3 نفره مشران د انصارو د اجتماع وځای ته ورغله. هلته سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه ولاړ سو او په خبرو یې شروع وکړه. د الله جل جلاله ترحم او ثنا ورسته پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درود ووایه او بیا یې وویل یا معشر الانصار، تاسو په دین کې سابقه لري او په اسلام کې داسې فضیلت لري چې د عربو بل قبیله یې نه لري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 14 کاله په خپل قوم کې واوسېدی چې هغه د رحمان و عبادت ته رابلل او د بوتانو په پریښولو یې امر کول، مګر د قوم څخه یې بېله لږو نفرو بل چا ایمان نه راوړي او دغه لږو نفرو د دې قدرت نه درلودی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه آزارونه منع کړي او نه د علیه الصلاة والسلام و دین ته عزت او لوړوالی ورکولای سوای او نه د خپل ځانو څخه دفاع کولای سوای، ترڅو چې الله جل جلاله ستاسو د فضیلت اراده وکړه او تاسو ته عزت او کرامت راوستي او تاسو د اسلام په نعمت خاص کړاست. الله جل جلاله پر الله او پر رسول الله ایمان راوړل ستاسو نصیب وګرځاوه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د اصحاب څخه دفاع ستاسو برخه شوه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د دین عزت او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دشمنانو سره جهاد ستاسو نصیب سو. تاسو واست چې تر بل چا د علیه الصلاة والسلام پر دشمنانو شدید واست، ترڅو چې عرب که خوش و که ناخوش د الله جل جلاله د امر تابع سوه او الله جل جلاله ستاسو په واسطه و خپل رسول ته ځکه تابع کړه. ستاسو په تورو ټول عرب و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته کښته او تابع سوه او بیا الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفات کړي او د ستاسو څخه راضي وو، په تاسو یې سترګې یخي او خنکې وې. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلافت بېله ګډون او اشتراک د نور خلقو د ځان دپاره واخلي. دغه خلافت یوازې ستاسو حق دی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وایي کم وخت چې سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه خبرې کولې، ما هم د خپل ځان سره خبرې جوړې کړې او دا مې اراده وه کم وخت چې د سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه خبرې خلاصې سي بیا به زه د خبرو په جواب کې خبرې وکم. کم وخت چې سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه د خبرو کولو څخه فارغ سو، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ولاړ سو غواړي چې خبرې وکړي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر لاس ونیوي او ویل على رسلك یا عمر، یعنی ته تلوار مکوه. عمر رضی الله تعالی عنه وایي زه کښېنستم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ولاړ سو او ویل ای خلقو، موږ مهاجرین یو او تر ټولو خلقو په اسلام کې د مخه یو، حسب او نسب مو تر ټولو عزتمن دي، ژوند مو میانه دي او په خلقو کې مو درجه لوړه ده، نسل مو تر هر چا زیات او په رحم کې تر هر چا ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نږدې یو، تر تاسو د مخه مسلمانان سوي یو او په قرآن کریم کې تر تاسو د مخه ذکر سوي یو. الله تبارک وتعالى فرمایي والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار. موږ مهاجرین یو، تاسو انصار یاست، په دین کې زموږ ورونه یاست، په فی او غنیمتو کې زموږ شریکان یاست، پر دشمن زموږ کومک کوونکي یاست، ځای مو راکئ، زموږ غم شریکي مو وکړه. الله جل جلاله دې ښه بدله درکړي.
موږ آمران یو او تاسو مو وزیران یاست. عرب نه تابع کیږي مګر د قریشو او قبیلې ته. تاسو د خپل ورونو سره په هغه شي کې چې الله جل جلاله د خپل فضل و دوی ته ورکړی دی رقابت او منافسه مکوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وایي هغه چې زما په نیت کې و چې زه ووایم د هغه څخه داسې شی نسو پاته چې ابو بکر رضی الله تعالی عنہ یې ونه وایي. او بیا ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر او ابو عبیده رضی الله تعالی عنهما تر لاس ونیول او ویل ما دغه دوه نفره انتخاب کړی دي، هر یو چې ستاسو خوښ وي د هغه سره بیعت وکړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وایي د په ټولو خبرو کې زما دغه خبره نسوه خوښه. زه څنګه پر داسې قوم امریت وکم چې په هغه قوم کې دی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ موجود وي. سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ چې خبرې کولې په دغه ورځ مریض وو او پس د خبرو کولو څخه یې په ټوکی ځان وپیچي او دالته په سقیفه کې د یو دیواله او بغل ته څنګه واچاو. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تر خبرو کولو وروسته حباب ابن منذر رضی الله تعالی عنہ چې د انصار څخه وو ولاړ. پس له حمد او ثنا او درود څخه یې وویل حل زما سره دی، هغه دا چې یو وار دی امیر زموږ د طرفه څخه وي او بل وار ستاسو، یعنی خلافت به په نوبت خو دلته غال مغال شروع سو، هر یو خپل فکر او نظر بیانوي. خبرې ګډوډې سوې او د هر طرفه आवाजونه راپورته سو، یو د بل خبرې نه سره اوري او نه پوهیږي چې څه وکړي. په دغه وخت کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ودرېدی او په لوړ आवाज وویل اے خلکو، دا ابو بکر صدیق دی، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه ملګری دی چې دوی په غار کې و. الله جل جلاله په قران کریم کې ذکر کړی دی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په درازي وو چې ستاسو د منځه امام وي. ستاسو څخه یو څوک په دې راځي دی چې په منځ کې دی د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ امام سي، یعنی هر څوک چې ځان دغه کار لایق بولي را د مخه دي. هیڅوک نسو ولاړ او نه چا څه وویل، ټول چپ دي او ګوري. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل یا ابا بکر لاس دې راکړه چې بیعت تر سره وکم. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم لاس ور اوښت کړ. دا ولی آیا د هغه شوق د خلافت وو یا ځکه د رضی الله تعالی عنہ د خلقو اختلاف ولیدي په دغه وختو کې بل فوري او قطعي فیصله څخه بل چاره نسته. کوم وخت چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د بیعت کولو د پاره لاس ور وغځاوه، د مخه تر دې چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بیعت ور سره وکي د انصار څخه یو نفر چې بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنہ نوم یې دی ور وغورځېدی. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لاس ونیوي او بیعت یې وکړي. دغه سړی د انصار څخه وو او غوښته چې اول هغه څوک سي چې بیعت کوي او اول نفر هم دیس. بیا عمر رضی الله تعالی عنہ بیعت وکړي او خلقو په بیعت کولو شروع وکړه. سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ چې مریض او پروت وو د خلقو د ډیروالي او ازدحام په سبب تر پښو لاندې کېدی او خلق پر خطل. نو د بني ساعده د سقيفه د مشورو او بحثو انتها او فیصله د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره پر بیعت وسوه. دغه بیعت دغه د دوشنبه په ورځ وسو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر اوسه په کور کې دی. سبا ورځ چې د سه شنبه ورځ و او خلق د ماپښین د لمانځه د پاره سره یو ځای شو، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اراده وکړه چې منبر ته وخیږي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ویل لږ انتظار وکړه یا ابا بکر، او په خپل عمر رضی الله تعالی عنہ منبر ته وختی. اول هغه خبره چې ما پرون کول چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نبی وفات شوی، هغه د شیطان د طرفه شویدل و، یعنی زه
هغه خپل خبره بیرته اخلم، هغه خطا وه. او بل ستاسې د شورا خلقو، ستاسې د نبی پر خلافت د هغه پر هغه صاحب او ملګری اتفاق وکړي چې د ده علیه الصلاة والسلام سره په غار کې ملګری و، نو ولاړ سي او بیعت ورسره وکړي. خلق هم ور ولاړ سوه او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره پر بیعت کولو ازدحام دی. هر یو غواړي چې تر هغه بل د مخه بیعت وکړي. کم وخت چې بیعت پای ته ورسېدی او ټولو خلقو بیعت ورسره وکړي، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه منبر ته وختي، د الله جل جلاله حمد او ثنا یې وویل او پس له دروده پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې وویل: اما بعد، ای خلقو، زه پر تاسې امیر وګرځول سوم او تر تاسې بهتر نه یم. اصلا دغه جمله د ده رضی الله تعالی عنه د طرفه تواضع وه، که نه دی رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په شاهدی پس له انبیاء علیهم السلام څخه تر ټولو انسانانو بهتر دی او و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي پس له انبیاء څخه تر ابوبکر ښه او بهتر پر مځکه نه دی ګرځېدلی. نو د کومه وخت څخه چې الله جل جلاله بشر پیدا کړی دی، بیا د قیامت تر ورځې پورې بې له انبیاء څخه تر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بل د لوړې درجې خاوند نسته. اوس ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خپل ختمه شیه یا د خپل حکم طرز او طریقه بیانوي چې زما حکم به څنګه وي. نو یې وویل: کمی ښه کول کومک مې کوي او کمی مخالف یا کوږ کار کاوه تاسې مې پر لار برابروي. رښتیا ویل امانت دی او درواغ ویل خیانت دی. یعنی هیڅ وخت به د یوې موضوع په باره کې خلاف درته ونه وایم، بلکې صادق او صریح به یم. په معلوماتو او اخبارو کې به اړول او مخالفت نه وي. نو ځکه ویل الصدق امانه والکذب خیانه. ورونو، دغه د حکم قانون دی. هر حاکم باید داسې وي، نه لکه د نن ورځې حاکمان چې د ملت سره سراسر په درواغو او خطا ایستلو ژوند کوي. او ویل ستاسې ضعیف زما په حضور قوي دی تر څو چې حق یې ور اخلم ان شاء الله، او ستاسې قوي زما په حضور ضعیفه دی تر څو چې د ده څخه حق اخلم ان شاء الله. او هر قوم چې فی سبیل الله جهاد پریږدي، هغه قوم ته الله جل جلاله ذلت او خواري راولي. یعنی جهاد ته دوام ورکوم او نه پریږدم. او په هیڅ قوم کې فواحش نه دي نشر شوي مگر الله جل جلاله پر هغو عام آفت نازل کړی دی. یعنی فحشا ته به هیڅ کله اجازه ورنکم، د فحشا په باره کې به هیڅ نرمي ونکم تر څو چې د الله او رسول الله اطاعت کوم. زما اطاعت کوي او کما د الله او رسول الله نافرمانی وکړه، بیا نو زما اطاعت پر تاسو نه دی لازم. او په اخر کې وویل خپل منځ ته مو ولاړ سئ يرحمكم الله. دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت د دورې اولنۍ خطبه و او خلقو د ماپښین منځ ادا کړ. تعلیم الاسلام دغه ورځ چې د هجرت د 11 کال د ربيع الاول د میاشتې 14 او د سه شنبه ورځ و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پرون څخه په خپل کور کې دی او خلق نه پوهیږي چې د هغه په باره کې څه وکړي. خو په دغه ورځ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اهل بیت د ده علیه الصلاة والسلام د غسل او شخیدو نیت وکړي. نو علی ابن ابي طالب، عباس ابن عبد المطلب، فضل ابن عباس، قسم ابن عباس، اسامه ابن زید، شقران مولى رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رضی الله تعالی عنهم اجمعین سره یو ځای شو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته غسل ورکړي. دا خبر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب څخه یو نفر ته ورسېدی چې د انصارو او اهل بدر څخه وو او اوس ابن خولین نومېدی. دغه اوس رضی الله تعالی عنه ورغلی او اجازه یې وغوښته
علي رضی الله تعالی عنہ ورته راووتی. اوس رضی الله تعالی عنہ ویل یا علي د الله د پاره او په هغه صحبت چې زه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره لرم او په سبب د هغه حصے چې موږ انصار یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه لرو، اجازه راکړه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په غسل کې کومک در سره وکم. نو اوس ابن خولی رضی الله تعالی عنہ چې د انصار څخه وو، هغه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په غسل ورکولو کې حصہ واخیسته. اوس دوی غواړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته غسل ورکړي، مګر نه پوهیږي چې څنګه وکړي. آیا کالی ځینې وکاږي لکه د نورو خلقو سره چې دا کار کیږي، او که د خپلو کالو سره غسل ورکړي، چې دا کار بیا هغه د غسل د عادت څخه مخالف و. ډېر متحیر او په فکر کې سوه، کښېنسته، نه پوهیږي چې څه وکړي. په دغه وخت کې پر ټولو د خوب یوه پریشانی راغله. ټول بیده سوه. د کور د طرفه یې آواز واورېدی چې ویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د خپلو کالو سره غسل ورکړي. دوی راویښ سوه او هر یو و هغه بل ته وایي دغه آواز دی واورېدی؟ ویل هو، دا د الله جل جلاله د طرفه هاتفي آواز وو چې و دوی ته یې لارښوونه وکړه. نو یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د خپلو کالو سره غسل ورکړي. عباس رضی الله تعالی عنہ او د دوو زامنو فضل او قسم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جسد پر لأړاوه. اسامه او شقران اوبه ورته ویلې. علي رضی الله تعالی عنہ پریولی. اوس رضی الله تعالی عنہ وخپل ځګر ته تکیه کړی وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته غسل ورکول سو. بیا په درو سپینو ټکرانو کفن ورکړ سو. پس له غسل او کفن څخه وخلقو ته د جنازې د لمانځه اجازه ورکړ سو چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنازې لمونځ ادا کړي. لس نفره مبارک حجرې ته ور داخلېده او لمونځ یې ادا کاوه. دغه لمونځ په جمع یا د یو چا په امامت نو، بلکې هر یوه جلا لمونځ کاوه. اول د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اهل بیت لمونځ ادا کړي، بیا مهاجرینو او بیا انصارو لمونځ ادا کړي. تر میرانو وروسته ښځو په دغه طریقه سره یعنی بې امامه او بې جماعته په انفرادي شکل سره لمونځ ادا کړي او بیا کوچنیانو لمونځ ادا کړي. دغه د جنازې د لمانځه په ادا کولو کې د سې شنبې ورځ ټوله تېره سوه او د چهارشنبې شپه داخله سوه. اوس بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اهل بیت په فکر کې سوه چې جسد مبارک چیرې ښخ کړي. آیا په مسجد کې ښخ کړي؟ د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها په کور کې پر هغه ځای یې ښخ کړي چې هلته وفات شوی دی، او کې په بقیع کې ښخ کړي. دلته هم په حیرت او فکر کې سوه. نو یو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته نفر ولېږي چې مشوره ورسره وکړي چې څه وکړو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وویل ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه اورېدلی دي چې موږ انبیا هلته ښخیږو چیرې چې مو روح قبض کړه سي، یعنی د ښخېدو ځای مو هغه د روح د قبض کېدو ځای دی. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د طرفه دغه امر او مشوره ورته راغله. دوی هم د دې آمادګي ونیول چې د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها په خونه او پر هغه ځای چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بستر آوار وو قبر وکینی. مګر اوس بیا نه پوهیږي چې قبر څنګه وکینی، ځکه هلته په مدینه منوره کې قبرونه پر دوه قسمه کیندل کېده. مهاجرینو بې له حده قبرونه کینل او انصارو بیا وقبر ته لحد ورکاوه. لحد څه شی دی؟ لحد هغه کښته په قبر کې د قبله و طرف ته هغه بل کیندل سوی ځای ته لحد ویل کیږي چې د مړي جسد په هغه لحد کې ایښول کیږي او بیا خښتې ورته درول کیږي. اوس اهل بیت کرام نه پوهیږي چې بې لحد قبر جوړ کړي او که د لحد قبر
د مهاجرینو د قبرو د کیندلو مسؤل ابو عبیده رضی الله تعالی عنه او د انصارو د قبرو د کیندلو مسؤل ابو طلحه رضی الله تعالی عنه. نو عباس رضی الله تعالی عنه یو نفر و ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ته ولېږي او یو نفر یې و ابو طلحه رضی الله تعالی عنه ته ولېږي او الهی ته ستا د نبی د پاره اختیار کا هر یو چې د مخه راغلی د هغه پر ډول به قبر وکینو. خو اول ابو طلحه رضی الله تعالی عنه را ورسېدی د قبر په کیندلو شروع وکړه او د لحد قبر یې جوړ کړ. دا کار د چهارشنبه په شپه وسو. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په شخیدلو نسو خبر مگر د کولنګانو په आवाजو. د چهارشنبه په شپه مو په نیمه شپه کې د کیندلو आवाजونه واورېده. نو د سه شنبه ورځ تیر شوه او د چهارشنبه په شپه د شپې کیندل شروع شوه او قبر جوړ شو. بیا نو علي، فضل، قسم، شقران رضی الله تعالی عنهم اجمعین وقبر ته ورکښته شوه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې وقبر ته ور داخل کړ. مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم محافظ هم د دغه دفن په کار کې ګډون او اشتراک ورسره کړی و. کم وخت چې خلق د قبر څخه راپورته شوه غواړي چې اوس خاورې ورواچوي، مغیره رضی الله تعالی عنه خپله انګشتري کښلې وه او قصدا یې په قبر کې پرې ایښې وه. نو ویل لږ صبر وکړئ، زما انګشتري په قبر کې لوېدلې ده، غواړم چې راوایخلم. ویل ورکښته شه. مغیره رضی الله تعالی عنه قبر ته ورکښته شو. اول یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک جسد په غیږ کې ونیوی او مچ یې کړی. بیا یې خپله انګشتري راواخیسته. مغیره رضی الله تعالی عنه وایي د دې کار څخه زما مقصد دا و چې زه هغه آخري نفر سم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک جسد می مسح کړی وي او آخري نفر سم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره می وداع کړی وي. دا د اصحاب کرامو هغه ډیر حب او محبت وو چې د خپل حبیب او محبوب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صلوات الله علیه وسلامه سره یې درلودي. اوس چې د شخیدلو وخت سو ټول اصحاب کرام وایي پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څنګه خاوري واچو. موږ دا کار نسو کولای، دا کار ډیر سخت او مشکل دی چې موږ دې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خاوري ورواړو. خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه حدیث شریف یې ورپیاسو چې دوی ته یې فرمایلی و زما ژوند ستاسې دپاره خیر دی او زما وفات ستاسې دپاره خیر دی. ژوند مې په دې سبب ستاسې دپاره خیر دی چې سمه لار درښیم او وفات مې په دې سبب ستاسې دپاره خیر دی چې هره پنجشنبې یا د جمعې په شپه ستاسې عملونه ما ته وړاندې کیږي. که مو په عملو کې خیر او ښه کارونه وه د الله جل جلاله حمد ووایم او که شر یا بد کارونه وه ستاسې دپاره د الله جل جلاله څخه بخښنه غواړم. صحابه کرامو وویل یا رسول الله آیا پس له وفاته څخه ته موږ پیژنې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل زه ستاسې په نومو او نسب سره پیژنم، د قیامت تر ورځې تاسې هر یو جلا جلا پیژنم. صحابه کرام وویل ته څنګه و موږ ته دعا کوې ستا جسم به خاوري سوی وي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل الله جل جلاله د انبیاء علیهم السلام جسد پر مځکه حرام کړی دی، یعنی مځکه یې نه خرابوي او نه خاوري کیږي. نو یې د دغه حدیث شریف په یادولو سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مبارک جسد خاوري واچولې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شپې د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په کور او خونه کې شخ کړسو. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ خپل کور ته ولاړی
چې هلته فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لور ډیر شدید ژړل او ویل یې یا علي ستاسې زړه څنګه قبلول چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خاورې واچوي دا مو څنګه په وسه پوره سوه چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خاورې ورواړوي انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه وایي د دوشنبه په ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منورې ته راغلی او هر شی پر روښانه سو او د دوشنبه په ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مدینه منوره کې رحلت وکړي او هر شی تاریک سو اوس نو په مدینه منوره کې حالات څنګه و صحابه کرامو یو د بل سره خبرې نه کولې وایي موږ خپل کورو ته ولاړو ځکه تغیر کړی وو د خپل ښځو سره مو خبرې نه کولې هر یو په خپل بستر کې ناست یو او ژاړو خوب نسته موږ یو او ژړا د ځانو سره وایو زموږ محبوب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چیرې دی مگر مرګ حق دی ټول انسانان نه بلکې ټول موجودات به دغه پیاله نوشوي دغه شپه تیره سوه د سپېدو د چاودلو سره د سهار د اذان وخت سو حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ راغلی غواړي چې اذان وکړي خو په اذان کې چې ودې ځای ته ورسېدی اشهد ان محمدا رسول الله د ډیر ژړا څخه نسی پوره کولای هر څه کوشش وکړي چې دغه د شهادت کلمه ووایي خو ژړا د دغه کلمې د پوره کولو وخت نه ورکوي دا هغه کلمه وه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حضور او وجود کې به ویل او اوس هغه محبوب نسته نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ورغلی او د اذان د کولو څخه معافی ځنی وغوښته ورونو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وفات غم او مصیبت داسې لوی او عظیم مصیبت دی چې بل هیڅ غم نسی ورسره برابرېدلی په دغه رحلت آسمانی وحی قطع سوی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه مبارک ذات وو چې د آسمان نه بلکې د آسمانو د صاحب او خالق الله جل جلاله حال یې راته وایه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه ذات وو چې د الله جل جلاله اوامر یې د الله جل جلاله تر بندگانو پورې رسول دا کوچنی مسئله نه ده لږ عمیق فکر غواړي هغه اوامر چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته بیانول د یو حاکم یا پاچا امرونه نه و بلکې د الله جل جلاله خالق الكون والکائنات اوامر و د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د اصحاب کرامو حب او محبت فقط په دغه مکان او په دغه زمان پورې نه و خاص بلکې دغه حب ابدي او دائمي و پس له ډیرو کلو د هغه نه هېرېدونکي حبیب صلی الله علیه و آله وسلم سره د دوی حب او محبت پر هغه حال پاته او باقی و د مثال پر قسم به دغه یوه قصه درته رانقل کم څرنګه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت وروسته بیا هم جهاد دوام درلودي او ډیرې فتحې وسوې مسلمانانو د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په خلافت کې شام او بیت المقدس فتح کړه او هلته د مسلمانانو هغه څلور لوی لښکرې سره یو ځای شوې چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د شام د فتح کولو د پاره لېږلي وې قصه داسې وه د شام ټوله منطقه فتح شوې مګر د بیت المقدس نصاراو وویل موږ قدس شریف بیل خلیفه څخه د مسلمانانو و بل چاته نور تسلیمو نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په خپل د مدینه منورې څخه و بیت المقدس ته ورغلی او هغه فتح کړي او بیا یې امر وکړي چې د مسلمانانو هغه لښکرې چې شاوخوا په شام کې نشر شوي دي ټول د سره یو ځای سي او زه به هم هلته ورسم نو د مسلمانانو ټول لښکرې د خالد ابن ولید لښکر چې په وروسته کې امریت
و ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ته ورکړ سو. د شرحبیل رضی الله تعالی عنه لشکر، د عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه لشکر او نور ټول لشکرې د جولان په منطقه کې په الجادیه کې سره یو ځای شول. دا هغه وخت وو چې الله جل جلاله د کفارو شان او شوکت، دبدبه او هیبت ورمات کړی و. مسلمانان پر فارس او روم کامیاب شوي و. د هغه وخت د دنیا لوی لوی قوتو د مسلمانانو په مقابل کې شکست خوړلی و. د کفارو ډیر ښارونه مسلمانانو فتح کړي و. نو دغه د الجادیه یا جولان اجتماع د اسلام او مسلمانانو د عزت علامه و. د اصحاب کرامو مشران پس له څو کاله جهاد څخه د اول وار د پاره په دغه اجتماع کې سره یو ځای شول. نو ویل یا امیر المؤمنین، دا ورځ ډیره لوی ورځ ده، د اسلام د فتح او کامیابی ورځ ده. د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه څخه وغواړه چې اذان وکړي. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت ورسته بیا اذان نو کړی. نو صحابه کرام ویل دغه ورځ لو او شاندار ورځ ده، غواړو چې بلال رضی الله تعالی عنه اذان وکړي. دا هم د الله جل جلاله د عزت د اظهار د پاره چې موږ مسلمانان یې پر دغه ځکه کامیاب کړو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه و حضرت بلال رضی الله تعالی عنه تورغلی ویل یا بلال ناشدتك الله ان تؤذن في هذا اليوم. ناشدتك الله په عربي کې داسې جمله ده لکه موږ چې په پښتو کې وایو د خدای روی مې دروړی دی. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته ویل یا بلال د الله پر روی نن په دغه شاندار ورځ کې اذان وکړه. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه هم موافق سو، ویل هو. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت ورسته دا اول وار دی چې حضرت بلال رضی الله تعالی عنه اذان کوي. بلال رضی الله تعالی عنه ودرېدی او په اذان یې شروع وکړه. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. کم وخت چې دې کلمې ته ورسېدی اشهد ان محمدا رسول الله، بلال رضی الله تعالی عنه وجړل او ټول خلق ورسره جړل. د دې جړا سبب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یادېدل و. د هغه علیه الصلاة والسلام هغه پاک سیرت او خویونه و. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جهاد او اخلاق وجړول. هغه عظمت او هغه محبت چې د اعظم البشر او خیر البشر سید البشر صلی الله علیه و آله وسلم په اخلاقو کې پروت وو هغه وجړول. ټول خلق جړل او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مؤذن بلال رضی الله تعالی عنه خدا سي شدید جړل چې اذان یې نسوای پوره کولای او پوره هم نکي. دا د هغه حب او محبت په سبب و چې بلال رضی الله تعالی عنه او اصحاب کرامو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره درلودي. ورونو تاسو غواړئ چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په جنت کې یو ځای شئ؟ د مجلس او ملاقات شوق لري؟ نو یو اندازه د دنیا شوق پرېږدئ او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم محبت اختیار کړئ. د هغه علیه الصلاة والسلام د رسالت د رسولو په فکر کې سئ. موږ او تاسو دغه بحث د دې دپاره واورېدی چې حق لار پیدا کو او پر هغه رهیسو. د مځکې د اصلاح لار دغه ده، حق لار دغه ده. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متابعت وکړئ. که څه هم په ډېر ګران قیمت درته تمامیږي، ته باید ووایې دنیا څه شي ده، زه جنت غواړم، زه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملاقات او مجلس غواړم. موږ باید د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره محبت ولرو. د الله جل جلاله څخه سوال او غوښتنه کوم
چې د سرور کائنات سید الکونین رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متابعت زموږ په نصیب کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حب او محبت زموږ په زړه کې ځای ورکړي او د الله جل جلاله څخه غواړم چې د خپل محبوب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره مو پر حوض کوثر او په فردوس اعلی کې یو ځای کې او الله جل جلاله دا توفیق راکړي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت وظیفه پر غاړه واخلو. ورونو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سیرت قصه نه ده د زړه تسلا او د وخت تیریدنه دي بلکې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سیرت پند او نصیحت دی وعظ او عبرت دی زموږ مسلمانانو د پاره لارښوونه ده چې موږ باید په خپل پیشوا پسې اقتدا وکړو. الله جل جلاله د سورة الاحزاب په 21 نمبر آیات کې فرمایي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. يعني هذا خلق چې د الله جل جلاله د رضا او لقاء امیدوار دي او د آخرت د ثواب امید لري او په کثرت سره د الله جل جلاله په ذکر او یاد مشغول دي. د هغو د پاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ذات ډیره ښه اسوه او نمونه ده. هغه مبارک ذات ښه قائد او پیشوا دی ښه لارښوونکی او رهنما دی. دوی باید په عباداتو او معاملاتو په خوړلو چښلو او اغوستلو حرکاتو او سکناتو جود او سخا صبر او تحمل بلکې په هر حرکت ناسته او ولاړه کې د دغه جامع الصفات ذات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم پر طریقه حرکت او رفتار وکي او په ټوله حیات کې د علیه الصلاة والسلام متابعت وکي او په ښه ډول سره یې زده کړي. ورونو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم واقعي محبت په خطبو او نصیحتو درسو او قصو اشعار او نعتو حتی د مولد په مجالسو کې نه دي بلکې د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم واقعي او حقیقي محبت د هغه علیه الصلاة والسلام په متابعت کې دي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لارښوونه پسې اقتدا کول او د علیه الصلاة والسلام د اوامر عمل کول د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متابعت دي. الله جل جلاله د سورة آل عمران په 11 نمبر آیات کې فرمایي قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يعني اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم دوی ته ووایه کچیر تاسو د الله جل جلاله سره محبت لري یا محبت کوي نو زما متابعت وکي چې الله جل جلاله به هم تاسو خوش ولري او تاسو ته به تاسو ګناهونه درو بخشي. وروره متابعت بلا واقعي او صادقه محبت څخه په وجود نظرات لای د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره واقعي محبت درلودل تا د هغه علیه الصلاة والسلام و متابعت ورجذبوي او وربولي. کته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم محبت غواړي څلور شی دي چې ستا سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په محبت درلودلو کې کومک کوي. یعنی څلور شی دي چې د هغه په عملي کولو سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ستا محبت پیدا کیږي او ذاتیږي او دغه محبت پتا کې د متابعت شوق زیاتوي. اول پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر درود ویل. دوهم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت اوریدل او ویل په هغه سره پوره ځان خبرول. دریم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طریقې متابعت کول. کته غواړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خوش ولري او محبت ورسره زیات سي متابعت یې کوه.
څلورم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ښار مدینه منوره زیارت، خاصتا د روضه مبارکه. الله جل جلاله دې ما او تاسې د هغو کسانو څخه وګرځوي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره محبت لري او د هغه علیه الصلاة والسلام پر طریقه رهي او د هغه د رسالت د رسولو د پاره ژوند کوي او تر هغو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متابعت وکړو ترڅو چې د الله جل جلاله په حضور کې دریږو. آمین ثم آمین ثم آمین. محترم ورونو، زموږ پاته بحث به په راتلونکي کې واورئ ان شاء الله تعالی. وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم.